حکیم زی صاحب زما سره غزلې ډېرې دي. خپله تاسو ته پته ده چې په دې اوس وخت کې په افغانستان کې کوم حالات روان دي او دا څه راغله د هرې خوا نه د فریادونه اوازونه دي چې اورم یې. بیا سوچ کې شوم یو دانه غزل مې ولیکو، هیله لرم چې د اورېدونکو او ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. ولې نه، ته به غزل لیکې او زموږ به د خوښۍ وړ نه ګرځي، په مینې اورو. مننه کوم حکیم زی صاحب. غزل دی چې زما ځان زما ځیګر افغانستانه، زما ځان زما ځیګر افغانستانه، په سینه باندې پر هر افغانستانه، خپلو خرڅ کړلې پردي دي میرات غواړي درپسې دي لر او بر افغانستانه. واه واه واه، خپلو خرڅ کړلې پردي دي میرات غواړي درپسې دي لر او بر افغانستانه. دا غیار ظالم د پنجو نه دي ژغورم، تا بکړم د ټولو سر افغانستانه. مورچه نه پرېږدم تر څو چې زه ژوندی یم، مورچه نه پرېږدم تر څو چې زه ژوندی یم، مورچه نه پرېږدم تر څو چې زه ژوندی یم. که په ما راشي لښکر افغانستانه او بیګانه که دلته راج لري ختمیږي، بیګانه که دلته راج لري ختمیږي، نور یې ختم شو اثر افغانستانه. یوه ورځ به داسې راشي بیا به ګورې، یوه ورځ به داسې راشي بیا به ګورې. مننه حکیم زی صاحب. وایي یوه ورځ به داسې راشي بیا به ګورې، هرې خوا به وي اختر افغانستانه او ښکاري ختم شي تیارې رون سهار راشي، ښکاري ختم شي تیارې رون سهار راشي، خوب کې وینم سهار افغانستانه، ښکاري ختم شي تیارې رون سهار راشي، خوب کې وینم سهار افغانستان. او بلا میندې دلته ګورې شو صاحبه، بلا میندې دلته ګورې شو صاحبه، لوله پشول ټول عسکر افغانستانه. او دا په خوب باندې ویده که نه بیدارېږي، دا په خوب باندې ویده نه بیدارېږي، تعمیرات غواړي اکثر افغانستانه. او د کامران د سترګو توره ګلخوبانه، د کامران د سترګو توره ګلخوبانه. مننه وی د کامران د سترګو توره ګلخوبانه، دا ته چا کړې د نظر افغانستانه. واه واه واه، واقع د حالاتو مطابق شاعري، په زړه پورې شاعري. مننه کامران صاحب چې په دې مازیګري موسم او مسافرۍ کې زموږ د زړه څخه زنګ درې کړه او موږ او د افغانستان خلکو ته د بلا مراد وربخه. ډېره مننه. خوشحاله اوسې حکیم زی صاحب، ژوند درته غواړم تل راته ژوندی اوسې.